بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن نه دېرش څلوېښت کاله مخکې په هندوستان کې خالستان په نوم باندې یو تحریک چلیدلی و. هغه تحریک تر داسې حده پورې رسېدلی و چې د هندوستان د ټوټې کېدو خطره وه پکې، او په هغه تحریک کې د هغې د وجې نه چې کله د هندوستان حکومت فوجي اپریشن وکړ، نو د هغې په ریاکشن کې د هندوستان وزیر اعظم اندرا ګاندي قتل شوې وه. دغه تحریک چې خالستان تحریک باندې یادېږي، دا تحریک کله نه شروع شو، څنګه داسې عروج ته ورسېد، او نن سبا یې څه حال دی؟ آیا سیکهان د خپل ځان دپاره جدا ملک غوښتو هغه مطالبې نه واپس شوي دي او که نه ورسره انښتي دي؟ نو د خبرې شروع داسې کوو چې د 1940 کې چې کله د انګریز په دور کې په هندوستان کې د مسلم لیگ په لاهور کې جلسه وشوه او په هغې کې قرارداد پاکستان پاس شو، نو مسلمانانو د دې نه پس بیا په هندوستان کې د مذهب په نوم باندې، د اسلام په نوم باندې خپل ځان لپاره د جدا ملک یو تحریک شروع کړ چې تحریک پاکستان ورته وایي. نو چې کله سیکهانو دغه خبره ولیده، سیکهانو وی چې ګورئ هندوستان د هندوانو او مسلمانانو منځ کې تقسیمیږي د مذهب په بنیاد باندې، نو بیا خو پکار دا چې زموږ هم یو ملک جوړ شي. نو په دغه وخت کې د سیکهانو له طرف نه یو پروپوزل، یو آیډیا پیش شوه چې د سیکهانو دوی خپل ملکی او هغه د پنجاب چې کوم دی نه، دا په دغه ځای کې چې ګورو نانک بابا کوم ځای پیدا شوی او کوم ځای کې سیکهان دي، نو دغه پنجاب به زمونږ ملک شي او زمونږ د دې ملک کیپیټل سیټي به لاهور وي. نو بیا داسې وشو، هندوستان او پاکستان دوه ملکونه جوړ شو. کوم سیکهان دې ځای کې په پنجاب کې وو، په پاکستان پنجاب کې هغه یوم انډیا ته لاړل، ځکه چې انډیا کې سیکهانو اکثریت و. 1947 نه پس داسې سیناریو جوړه شوه چې سیکهان چې کوم وو دا د انډیا په پنجاب کې راجمع شو. نو دا د 1970 نه پس چې کله پاکستان دوه ټوټې شو، بنګلادیش جوړ شو، نو په دغه زمانه کې د سیکهانو یو مشر پاکستان ته په دوره باندې راغی، او هغه مشر چې کوم جگجیت سنگھ چوهان. جگجیت سنگھ چوهان دلته کې د هغه پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علی بھټو سره ملاقات هم وکړو، او هغه دغه خبره بیا یو پیرې ته راوچته کړه چې موږ د سیکهانو د پاره د ملک تحریک لانچ کوو. ذوالفقار علی بھټو وایي د خپل سپورټ تاسو سره چې کوم دی په دې کې مدد کوو. کې 1970 د اشاره چې کوم وه د دې په اخره کې بیا چې کوم دی د جگجیت سنگھ چوهان چې دی د یو کې ته، یو اس ته، کینیډا ته، کوم ځای کې چې سیک کمیونټیز وي، نه هلته کې دورې وکړې او د هغې سپورټ هم واغستو. خالستان کونسل یې جوړ کړو، کابینه یې جوړه کړه چې دا کله زموږ ملک جوړ شي نو زموږ حکومت به لکه دی ځان یې د دې صدر کړو. اوس د دې نه پس دی چې کومه غټه اهمه ایشو وه، نه دا وه چې د دنیا بس څنګه د سیکهانو د تحریک ته متوجه کوي څنګه، او بیا به دنیا څنګه دې ته تیاره شي چې زموږ سپورټ وکړي. نو د دې لپاره دی چې کوم دی نو دا سوچ وکړو چې تشدد لاره به اختیار کړو. نو دا وایي د 1982 نه والې 84 پورې په 2 کاله کې دی په انډین پنجاب کې چې کوم دی نو دومره تشدد وکړو، بل ځای په ځای باندې لکه داسې بس باندې به حمله وکړه، د هغې نه هندوان کوز کړل، مړه به یې کړل. نو په سوونو باندې هندوان وایي چې کوم دی نه دی په 1-2 کاله کې مړه کړل. د هغې نتیجه دا راووته چې یو کال پس په 1983 کې د هندوستان د حکومت د طرف نه په پنجاب کې ایمرجنسي نافذ شوه. چې ایمرجنسي نافذ شوه، بس داسې سیچویشن جوړ شو چې د انډیا د حکومت او د سیکهانو په منځ کې یو جنګ غونډه کې جوړ شو. نو هغه نور خبره ورسره سیوا شوه. دوی داسې کار وکړ چې په 1984 کې د ګولډن ټیمپل په امرتسر کې د یو مقدس مقام دی، نو په هغه ګولډن ټیمپل باندې دی قبضه وکړه. چې دی قبضه وکړه، دا ټیم د هندوستان حکومت ته چې کوم دی هغې دا فیصله وکړه چې ګولډن ټیمپل د دې د قبضې نه د خلاصولو لپاره چې کوم دی هغې ملیټري اپریشن لانچ کړو. یو هفته ملیټري اپریشن وشو، او په هغې یو هفته اپریشن کې چې کوم دی 1500 کسان مړه شو. د دوی وقتي طور سره لږ غلي شو، خو دوی د هغې د بدلي اخیستو اوس کوشش شروع کړو. سیک باډي ګارډز وو یو دوه، نو هغې په دقه 1984 کې اندرا ګاندي د هندوستان وزیر اعظم چې کوم وه د هغې سیکیورټي ټیم کې وو، هغې کې هغه یو په اندرا ګاندي باندې چې کوم نن ګولۍ وچلولې او اندرا ګاندي قتل کړه. نو د خالستان ایشو د وجې نه د هندوستان وزیر اعظم قتل شوه. نو بیا د هغې نه پس ته چې کوم دی نو هغه کاروایۍ به یې کولې تر دې پورې چې د پنجاب یو وزیر اعلی قتل کړی، دغه شان یو پېرې ته جیاز هایجیک کړی په 1986 کې، نو 300 کسان یې وایي په هغې کې مړه کړي، او یو پېرې ته ټرین باندې حمله کړې وه، نو 100 پورې به کې مړه کړي. نو دا کاروایۍ دی یو څو کاله جاري وساتلې، خو اخر د هندوستان حکومت د د خالستان د مسله چې کومه وه دی ختمولو کې کامیاب شو. اوس موجوده څه حال دی؟ نو موجوده دا حال دی چې اوس تقریبا د 2-3 کاله وشو چې بیا یو پېرې ته د هغه خبره راوچته کړې ده او بیا رویښ شوي دي، او په یو کې هغه ورځ د سیک ملک او د خالستان لپاره ریفرنډم کړی، او داسې ریفرنډم موږ په امریکا کینیډا کې هم کوو، د دنیا سپورټ پخلو او دغه ملک به موږ جوړو. نو دا د دې سیکهانو د خالستان تحریک دا خبره وه. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو. ډېره مننه.